ملګرو تاسو اول د دې بابا دا ویډیو وګورئ بیا د سرزیو دوه خبرې کوم. تمام دنیا مسلمانانو موږ تاسو ته په دې ویډیو کې دا پیغام راکوم چې دې وخت کې موږ په ګونیر پیر بابا مزار شریف کې ولاړو. موږ دا خبر امت مسلمه ته کوو چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي ان الشرک لظلم عظیم. شرک چې دی دا انتهایي ظلم دی او چا چې شرک وکړ نو دې ګمراه شو په لوی ګمراهۍ سره. الله دې موږ تاسو ټول د شرک نه بچ کړي. دا زموږ د مسلمانانو عقیده او ایمان دی چې بابا نه زوی ورکوي چاله، نه چاله ګل ورکوي، نه چاله صحت ورکوي، نه چاله ښه ورکوي، نه چاله بد ورکوي. دا زموږ د ساداتو نیکه دی او زه په دې دنیا کې په دې ګونیر علاقه باندې عالم اسلام خدمت یې کړې او خراسان نه زه یو ګناهګاره مسلمان یم خو زما د الله تعالی په ذات مې پوره یقین دی چې الله تعالی وحده لا شریک دی. الله تعالی سره څوک شریک نشته دی او شرک چې دا ظلم عظیم دی. الله تعالی رزق ورکول والا ذات دی. الله تعالی د عزت او ذلت ورکول والا ذات، زندگی اغستلو والا ذات، زندگی ورکول والا ذات، اولاد ورکول والا ذات. دا الله تعالی دی. د الله تعالی نه علاوه دا خوبیانې په بل چا کې نشته دی. الله تعالی سره څوک شریک نشته دی، نه څوک بابا، نه څوک پیر، نه څوک مولوي، نه څوک عالم. څوک هم تعالی د هر څه نشي درکولی سوای د الله تعالی نه. نو موږ له پکار چې موږ کم سوال کوو هغه صرف د الله تعالی نه کوو. خو افسوس په دې خبره راشي چې څه خلک چې غټې ګیرې وي، سپین ګیرې وي، په سرونو باندې پټکي تړلي وي او د هغوی مخکې دا خبره کیږي چې الله تعالی سره څوک شریک مه ټهراوئ، د بابا نه سوال مه کوئ، د بابا نه اولاد مه غواړئ، د بابا نه رزق مه غواړئ. هغې راځي او په یو مولوي صاحب له په مخ باندې سپېړه ورکوي چې دې خبرو ته ضرورت نشته دی. نو په دې خبرو کې بده څه خبره ده د الله بنده. دا څه مولیان تللی دي د پیر بابا له په بونیر کې چې کم پیر بابا قبر دی، نو هلته هغه مولوي صاحب دا بیان ورکوي، دا بیان ریکارډ کوي چې بابا نه مه غواړئ، الله تعالی نه غواړئ، الله تعالی سره څوک شریک نشته دی. بېشکه تاسو راځئ بابا ته دعا کوئ، دا یو لوی انسان دی، یو لوی هستي تېره شوې ده. خو د دې دا مطلب نه چې دنه اوس تاسو سوال وکئ. هغې غریب خو دنیا سره واسطه ختمه شوې ده، هغه خو اوس د خاورو لاندې دی. هغې خو د دې دنیا د حال نه دی خبر، د دې د دنیا د حال نه صرف او صرف د الله تعالی ذات خبر دی. خو دا یو بابا راځي او دله په مخ باندې سپېړه ورکوي چې دې خبرو ته ضرورت نشته دی. نو په دې دا خو د دین او د اسلام خبره ده او د الله تعالی د وحدانیت خبره ده. نو چې دې بابا دومره غټه ګیره ده او په سر باندې پټکې دی، نو دی په دې خبره باندې دله سپېړه ورکوي چې دی د وحدانیت خبره کوي. ډېر د افسوس مقام دی. بهرحال زموږ خو دا ایمان دی چې الله تعالی سره څوک هم شریک نشته. نه مونږ د حاجیانو نه سوال کولی شو، نه مونږ د پیرانو نه کولی شو، نه مونږ د مولیانو نه